نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر کې یو فرشته आवाज کوي، مونږ یې نه اورو، او د پیغمبر په ژبه مونږ ته راورسېده که आवाज کوي اللهم اعطِ منفقا خلفا، یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي هغه له هغې بدل ورکړه. یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي ولا بدل ورکړه. او هغه بله ورته آواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، الله چې څوک مال ته جرنده چي او ستا په لار کې خرج نه کوي دا مال ولا هلاک کا. یو فرشته आवाज کوي نور په امین وای، یا الله چې ستا لار کې څوک خرج کوي بدل ولا ورکا. یا الله دا بل وای چې ستا په لار کې څوک جرنده وای او خرج نه کوي تلف هلاکت ولا ورکا، چې مال برباد شي. یربي الصدقات، قرآن حکیم کې الله وای يمحق الله الربا ويربي الصدقات، د سود پیسې ډېرې زیاتې شي برکت پکې نه الله تبا کوي. سود خور تاسو ګورئ په دې مقصد مکه لاونه خوراک ته کچالات سم روزي مت الله نه ور نصیب کوي. او چې کوم سړی صدقه ورکړي د الله په لار کې خرچ او خیرات کوي د الله په لار کې ثم لګي برکت به پکې ډېرې د لاون د خوراک نه بخلاصي. اوس خو څوک لاون هم نه مونې سړیا، اوس خو چرګ د لاون نه ښه پرېوځي بهر کې زمارونو. امام شافعي رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل د دواړو استاد او شاګردان. امام شافعي رحمت الله علیه استاد دی، احمد ابن حنبل شاګرد. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په مصر کې اوسېده او احمد ابن حنبل په یمن کې دغه علاقو کې پاتې کېده. د حدیثو د نبی علیہ السلام خدمت یې کو. ډېره زمانه تېره شوه نو امام شافعي صاحب او د احمد ابن حنبل ملاقات کو نه شو، ډېره زمانه تېره شوه. یو قافله مصر ته راغلې وه، هغه واپس تلله، نو قافلې والا له یو خط ورکړ شافعي صاحب، وی تاسو احمد ابن حنبل پیژنئ؟ وی او وی چې هغه ته ورسېږئ نو زما دا خط وله ورکړي. او په هغه خط کې ورته لیکلي چې زما خوږه شاګرده احمده ډېره موده وشوه چې زما ستا ملاقات ونه شو، نو ته واپس قافلې والا ته چې ته کومه راځي خط کې ولیکه چې ته کوم وخت کې اوزګار یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. ګوره استاد ورته لیکي چې ته کوم وخت اوزګار یې که نه چې زه ستا ملاقات ته درشم. هغه ته چې هغه خط ورسېده نو هغه خفه شو، او دا خو واقعي زما د استاد ډېره موده ملاقات نه دی شوی او زما استاد زما ملاقات ته راځي. نو بس هغه قافلې والا له خط ورکړه او شافعي صاحب ته خط ولیکه چې استاد جي زه معافي غواړم او په فلانکي تاریخ زه ستا ملاقات ته در روان یم، زه درځم. شاګرد مو خیارو زه ورځم ملاقات له. امام شافعي صاحب چې هغه د هغه راتلو ورځې نږدې شوې نو د خپلو شاګردانو میټینګ یې راوغوښته، وی چې زما یو ډېر قابل شاګرد دی او ډېر نیک سړی دی. احمد ابن حنبل ډېر نیک سړی و، ډېر نیک سړی دی او شپږ لکه د نبي علیه السلام احادیث ورته یاد دي، د شپږو لکو حدیثو حافظ و. هغه را روان دی زما ملاقات له، هغه له به استقبال کړو. د ښار نه صیبه باره ټول طالبانو چې هغه زمانه کې څومره عالمانو هغه ټول ول استقبال له وتل. بادشاہ خبر شو، وی دا جلسه جلوس ته سره چې دا خلک بار میدان ته وتلي، وی دا صاحب د شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل هغه را روان دی. وی ښه دومره نیک سړی چې شافعي صاحب ولا ملاقات دپاره استقبال لذي ودرېږه زمو نو بادشاہ م استقبال له وت. او چې بادشاہ وځي نو هغه سره وزیران او هغه سره هغه خپل کارداران او عوام خلک هم بیا وځي. صاحب لوی جشن جوړ د لارې نه یو طرف ته او بل طرف ته د دنیا خلک ولاړ دی، بادشاه او وزیران او عالمان او نیکان خلک. ولې احمد ابن حنبل را روان دی او شافعي صاحب استقبال کوي. چې راغی ډېر په دوم دام کې استقبال یې وشو. نو بادشاه وایي شافعي صاحب ته چې امام شافعي صاحب بادشاهانو به د علماو قدر کوو، عزت دی کوو، احترام دی کوو، ځکه به آباده وه. وی چې شافعي صاحب د احمد ابن حنبل ستا شاګرد دی او زه درخواست کوم چې ډوډۍ به مسه شاهي دربار کې به میلمه بل خان را پاسې صاحب میلمه صاحب یې زه کوم، بل نواب راغی صاحب میلمه صاحب یې زه کوم. امام شافعي صاحب یې داسې کار دی جګړې پې نه کوو، ما راغوښتی دی زما میلمه دی او چې څوک ورله ملاقات ته راځي زما کور ته دې راځي او ما سره به میلمه وي.
یہ بس گیلا ختم شي. امام شافعی سے ډېر مهمان نواز مو غره، ډېر زیات مهمان نواز. بلا ملمانه به په درستخان سارو مقام نه چې دې څنګه راغی خلق وسره سلام کلام وشو او ما خام ډوډۍ کې خو دې شو. نو تاسو په خیالي اوسم چې د بهر نه څوک میلمه راشي او خلک وته ډوډۍ کېږدي نو دا قربانه او داسې نږدې نږدې خلک هم راوغواړي. نو ډوډۍ چې څنګه کېښودلی شوه په هغې احمد ابن حنبل کېناسته، هغه سره هم څه بعضې خپل ملګري راغلي وو هغه کېناستل، دې خوا مخامخ ورته امام شافعي صاحب کېناسته. نو بادشاه یې هم غوښتې وي بادشاه سلامت ته هم راشه مونږ سره ډوډۍ کې شریک شه. بادشاه سره وزیران هم او د هغې ښار چې کوم علما وو او کوم نیکان او دیندار او صالحان خلک و عوام خواص هغه هم ټول په ډوډۍ کېناستل. لوی دسترخوان لګېدلی ډوډۍ شروع شو. نو که ستاسو خیال یې که نه نو په دې ډوډۍ کې د خلکو سترګې میلمه ته وي. ولې که څه شی یې پکار دی چې وله ورکړو، غوښه کموي یا ترکاري کموي یا ډوډۍ کموي یا د اوبو ضرورت دی. نو خلکو دې امام احمد ابن حنبل ته کتل ځکه دې میلمه و او دې لګیا دې سر یې ښکته کړې ډوډۍ خوري، خو ډېره زیاته ډوډۍ خوړه، ډېره زیاته. خلکو بس کړی او دې لګیا دې خوري. نو هلته خلکو هم یو بل سره تو مې او پټې پټې خبرې شروع کړې چې لکه شافعي صاحب وایي چې دا ډېر نیک سړی دی، دې ته نیک وایي چې دا دونه ډېره ډوډۍ خوري. ډوډۍ جوړ چې د په سترګو نه لري دی. خلکو بس کړی دی لګیا دي خوري او د شافعي صاحب هم ورته خیال دی. خیر خلک بس کړی دی لګیا دي خوري خوري خوري، اخره کې ده بس کړی. په یو ځای کې به ډوډۍ ور واچوي، په بل ځای کې به اوبه ور واچوي او درېیم ځای به هوا له وساتې، ولې چې دا سړی هوا اخلي که نه نو چې خېټه کې دونه په معده کې ځای وي چې هغه هوا خو وردن نه شي که نه. نو صاحب مونږ هغه د هوا ځای خو څه کوي چې د اوبو هغه ځای هم په ډوډۍ بند د اوبو ځای درېیم حصه ډوډۍ خوړل توبه وباسه او بیا به شیرجان دې توبه وباسي. نو صاحب بیا چې جومات ته راشي پکوړ ورغړي هغه ځای نه دې ځای پورې ورغړي رانغړي او اګرمي به کوي خوا کې ورسره څوک مونځ هم نه شي کولی. عام انسان داسې دی نه یادومه لکه عامه خبره کوم یا خدای پاکه یاره صاحب معده مې خرابه ده او زړه مې خراب ده او د شپې سهار بیا پاڅېدی نشم مانځلی نو کمبخت لږه به دې خواړه کار پښتانه وي که ډوډۍ پردی وه نو غېټه خو دې خپله وه که یا کچاړه وي د سرو ده نو په خېټه د منډلو خو نه ده. نو صاحب ډوډۍ ډېره خوړل نقصان دی د وجود دپاره. پخوا خو به د خلکو همت کو د مشرانو کاروبار به کو ډوډۍ به ډېره هم خوړل دوچه غوړي به هم خوړل نه بازمېدل. نن سبا خو خدمت او مشقت نشته، د یوې ډول ختم دی ټیکټر دی اوس، د غوبل ډول ختم دی ترېشل دی. هغه غوبلونه او واڼې هغه قصې پسې چې مونږ به ماشومانو لیدلې هغه زمانه ډله ختمه شوه. نو بهر کې کړنو ډوډۍ د حدیث مطابق دا ده چې په څونه مړۍ کې درې حصه به خورې. ته ګوره صحت به دې ټیک نه ماشومانو ته بابا دغه زبرګ دی ویو وایي دا زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه زه چې وخوړه. خلکو بس کړی دی لګیو او بابا په شرمونه یې وشرمولو. بهر خلک لګیو ګورېدل ټول خلک او شافعي صاحب د داسې سړي استقبال وکړو او داسې سړی یې راوسته او صفتونه یې ولګول او منځ کې هغه خو په ډوډۍ نه مړېده او د سنتو خلاف ډوډۍ یې وخوړه او ډېره زیاته یې وخوړه. شافعي صاحب هغه لوڼو ته وایي بچې زما محسوس کړې ده نو خو میلمه دې زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. اوس میلمه ته چې ده ووایې هر هغه غوښتل دې سله چې زما په ډوډۍ تنګېدلې نو ما ته دې دا دعوت ولې راکړو. نور زه هم پریشانه یم کار یې غلط کړی دی خو میلمه دې څه ویلي نه شي. زه بچې لوټه ورته کوزه ډکه کړې او سهار چې دې پاسي نو بیا به نورې خبرې ترې کوو. سهار چې څنګه دې پاسېدلی دی جومات ته لاړ منځله هغه ماشومان یې تللي دي خامخا سړی کوټې ته ورشي هغه بستره مستره غونډوي چې کتلي دي نو کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه. د شافعي صاحب راغی ای بابا ناشنا میلمه دې راوستی دی عجیبه زبرګ دې راوستی دی ډېر لوی زبرګ دی بچې بیا څه چل شوی دی وایي ټوله شپه یې خوب کړی دی تاسو ته بچې څه پته ولګېدله وایي تهجد یې نه دي کړی که نه هغه کوزه هم دغسې پرته وه ډک په ډکه لکه که دې تهجد له پاسېده نو دس بیا که کوزه کې به اوبه خلاصېدلې کمېدلې به نو کوزه هم هغسې ډکه پرته وه داسې زبرګ دی راوستی دی بابا ټوله شپه یې خوبونه کړي دي ګوره ماشومان دي خو د تهجدو خیال ساتي. بله ماشومه ورته وایي وایي خوب به یې نه کو لږ یې خوړلی وسه ډوډۍ لږه خوړلی وسه. شافعي صاحب چې دا خبرې واورېده نو امام احمد ابن حنبل یې کېنم. امام احمد ابن حنبل راپوټې سړی نه دی د شپږو لکو احادیثو حافظ دی او
دونه پرهیزګاره دی که نه چې زوی چېرته په یو محکمه کې نوکر و زوی نو یو ځل چې زوی په محکمه کې نوکر و نو یو ځل خمبیره وکړه خلاصه نو ښځې یې د هغه زوی د کور نه خمبیره راغوښتې وه نو چې دې څنګ ډوډۍ ته کېناسته ښځې ورته ډوډۍ کېښوده نو دې ورته وویل ښځې د دې ډوډۍ نه خو ماله د حرامو بدبویي راځي دا کشف دی یعنې حرام او حلال په پوزه نه معلومېږي دا کشف دی وایي ډوډۍ نه د حرامو بدبویي راځي او ورته وایي صاحب ډوډۍ خو ستا د کور اوړه دي او ستا د کور اوبه دي او ستا د کور خشاک دی تا راوړی دی وایي نه ماله کې د حرامو بدبویي راځي نو ښځې چې سوچ وکړه وایي او سړی یاد مې شو خمبیره مې ستا د زوی د کوره راوړې ده ممکن ده زوی خو دې هم نیک دی خو چې د هغه نه به پکې څه حرام راغلي خمبیره مې د هغه ځای نه راوړې ده وایي ښه ښځې زه خو دا ډوډۍ نه خورم ښځې وایي موږ یې هم نه خورو بچو یې هم نه خوړه نو چې سوالګرې به راغې ور به یې وډبو او ډوډۍ به یې غوښته وایي ها دا ډوډۍ والی خو ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې هغې به چې احمد نه ده خوړلې موږ یې ولې وخورو هغه سوالګري نه دې زمانې سوالګري نو جامې ده نشته هم دا هغه زمانې سوالګري نن سبا خو صاحب ناشنا پرون ما ته چا خبره کوله تنګي بازار ته څو ښځې راغلې وې سوال یې کوو پرونده خبره ولنۍ خبره او پیغلې جینکۍ خوبصورته او دوه جینکۍ وې او دوکان په دوکان به ګرځېدلې او سوال به یې کوو په زور یې د خلکو نه پیسې یې غوښتې وه د نوټونو باران وکړي خدای دې د داسې بې شرمۍ او د بې حیایۍ نه وساتي روشن خیالي ده که نه زمونږ د صدر صاحب روشن خیالي ده روشن خیالي نن اخبار کې لیکلي چې مونږ دونه خزانه ډکه ده چې بار ملکونو له قرض یې ورکړو ما دلته خلک د لوږې مړه شو ته بار خلکو له قرضونه ورکړي قرضونه مو ورکړه خلک د لوږې مړه شو خزانه ډکه شوه د خلکو بیخ ووته غنم کم ځای ته ورسېدل غوړي کم ځای ته ورسېدل دال کم ځای ته ورسېدل تیل کم ځای ته ورسېدل کپړه دې کم ځای ته ورسېدل حیران یم چې دا د سلو روپو دیالیمار غریب الله بس ژوند الله ورکوي یعنې په دې سړي که چې بیماري راغله اسپتال پرې راغی په دې دیالیمار خوار باندې مقدمه راغله په داسې بل تکلیف راغی نو دې به څه کوي روزي الله ورکوي بهر کې زما ورونو خبره مې دې پورې کوله چې وایي هغه سوالګرو به هم نه اخېسته چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې موږ یې هم نه خورو وایي چې زمانه تېره شوه نو کور والی هغه ډوډۍ چاله ورکړه د دجلې دریاب ته غورځوله چې دا دجلې دریاب ته غورځوي څوک یې نه خوري احمد ابن حنبل چا نه څه زمانه پس تپوس وکړ کور کې ورته وایي هغه ډوډۍ څه شوه وایي صاحب نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه بل چا خوړه نو هغه هم د دجلې دریاب ته غورځولې ده وایي ګوره امام احمد ابن حنبل د دغې نه پس په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې خدای خبر دا ډوډۍ به د کوم کب خټې رسېږي حالانکې دا کب خوړل ګناه نه ده ګورئ که څوک داسې کب وخوري چې هغه کب ته حرام خوراکه مچولې شوي په دریاب کې پته هم نه لګي او کب څه په دې مکلف نه دی چې حلال خوره او حرام مه خوره لیکن دا د هغه تقوس برګي وه داسې ورکوټې سړی نو دلته کې دا غلطۍ شوې نو شافعي صاحب رحمت الله علیه احمد ابن حنبل چې کېنه ځان سره وایي شاګرده د کوم وخت نه دا حالت بدل شوی دی ته خو ما سره چې شاګرد وي خو ډېر نیک سړی وی ډېر زیات به نیکي دې کوله اوس خو ګډوډ شوي وایي صاحب ولې وی یو خو دې پرون ډوډۍ ډېره خوړلې ده زه دې په ډوډۍ خفه نه یم چې څونه خورې د ما میلمین خو د سنتو خلاف دې خوړلی او دویم دا دی چې بېګا دې تهجد نه وي کړی ما د ماشومانو جنکو پیغورونه را کړل لوټه دې هماغسې ډکه پرته وه چې څنګه درته ماشومانو بچو ایښودې وه دې ورته څه وایي وایي صاحب زما خبره واوره نو بیا فیصله کوه وایي بېګا چې ما ستا ډوډۍ شروع کړه که نه او کېناستم ورته وایي زما د قسم په الله چې داسې حلاله ډوډۍ ما چېرته په سترګو نه ولیدې داسې حلاله ډوډۍ وایي چې درستخان ته مې وکتل نو د الله د طرف نه پې د انوار او تجلیات او برکات او رحمتونه ورېدل دا ما په دې سترګو لیدل د کشف خاوندو ښه دا مې په دې سترګو لیدل چې دا برکتونه پې ورېدل دا د الله تعالی د انوار پې نازلېدل او د الله تعالی د رحمتونه پې ورېدل په دې سترګو ښکارېدل وایي ما ویل چې راشه احمده چې څومره خورې خوره حلاله ډوډۍ ده داسې بیا نه مونې نو ما که د سنتو خلاف خوړلې ده او ډېره مې خوړلې ده په دې وجه چې ډېره حلاله ډوډۍ وه ډېره پاکه ډوډۍ وه او هغه برکتونه ما ته په سترګو ښکارېدل چې د پاسه ورېدل وایي صاحب دا خو د دغې جواب شو وایي ښه تهجد دې نه لیک کړې لوټه هماغسې ډکه پرته وه چې څنګه موږ ورته ایښودې وه وایي صاحب وایي چې زه کوټې ته ننوتم وایي ستا د هغې حلالې ډوډۍ به دا نه برکت و که نه دا نه برکت
چې بیګا مال خوب کم ځای راته لګیو مو په احادیثو نو د قرآن نه مې مسلې رسته یو آیات او بل آیات او یو حدیث او بل حدیث پس سونو مسلې مې د قرآن او د حدیث نه راوستې پس سونو او وی داسې برکتي ډوډۍ وه چې د ماسخوتن په اودس مې د سهار مونځ کړی دی او ټوله شپه مې عبادت کړی دی او د حدیثو نه مې مسلې رسېدې او د قرآن نه نو ځکه مې ستا لوټې له ګوتې نه دي وړي د ماسخوتن اودس مې و سهار مې پې مونځ بیا د حلالې ډوډۍ دغه برکت دی مال جمع کول ګناه نه درونو خو په حلاله طریقه ګورئ په حرامه ګناه ده او مال خرج کول جمع کا وساته مال خو د الله په لار کې خپل حق م ورکړه خو ستا ته نبي علیه السلام دا نه و چې دا پیسې راواله او دا چې تا هغه کلي ته یو سا یا هلته خیرات کو یا نه 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 هغه پیسې راواله او چې کم لومبې ستا په رشته دارو کې غریب وي په ګاونډیانو کې غریب وي هغې له ورکړه نو که مونږ په دې عمل وکړو دشمنۍ به هم د خلکو ورونو ختم شي ولې دا خلکو یو بل سره دشمنۍ دي یو نار دی بل مالدار زغملی نه شي د یو په مال کې د بل حق شته او نه یې ورکوي لکه دشمنۍ جوړه ده بغض جوړ دی حسد جوړ دی نو که ما غریب له خپل حق ورکړه تا یتیم له خپل حق ورکړه دې بل مسلمان ګاونډي له خپل حق ورکړه نو یو بل سره مینې به هم زیاتې شي محبتونه به هم زیاتې شي بغضونه به هم ختم شي حسدونه به هم ختم شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زما وینا نه ده د چا وینا ده د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السخی حبیب اللہ سخی سړی د الله دوست دی قریب من اللہ اللہ ته نږدې دی قریب من الناس خلق ته نږدې دی د سخی څو صفتونه شو درې حبیب اللہ دا اللہ دوست ہے قریب من اللہ اللہ تنز دے دے قریب من الناس خلق تم نز دے دے خلقم خواخ دے خلقم تے نفرت نہ کئی ورنز دیکھے گی او چکم سڑے کنجوس دے بخیل دے البخیل عدو اللہ دا اللہ دشمن دے بعید من الناس دا خلقنا لرے دے خلق لرے کا مانا اسم بخیل کنجوس سڑے دے میلمت پتا دی کہ مشوان بندی بعید من اللہ اللہ نم لرے دے سخی اللہ تنیز دے بخیل اللہ نہ لرے سخی اللہ خلق تنیز دے بخیل دا خلق نہ لرے او چی دا کم سخی دے دا اللہ دوست دے او چی کم بخیل کنجوس دے اگر اللہ دشمن دے دا زانا نبی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا نظمارونو مال جمع کول په حلاله طریقه صدقه به وکړي البا دا ګناه نشوه ګناه هغه شوه چې په حرام یې ګټې نمبر 1 دویم دا دی چې مال دې وګټه نو په هغې کې به د الله حق ورکړي او د الله دې حق سره زیاتېږي ګورئ ما درته مثال در اوس قرآن کې الله څه وایي د قرآن د یو آیات ترجمه درته کوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وچ څوک د الله په لار کې پیسې خرج کوي اغلب د آیات مفهوم او معنا ده اغلب د اغیوی روپے په بدل کې الله و ثواب بلکې د غیر زیاتې ورکړي څونه چې ست اخلاص دی اخلاص ته ډیر زیات دی نو ډیر زیات بدل کوي اخلاص ته کم دی نو کم بدل کوي او په آخرت کې څونه اجر دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کجوره چې د الله په لار خیرات کړه یو کجوره دا ول الله زیاتې د قیامت پر ورځ به ولدا دون غټه کې لکه د احد د غرمره دون ول الله زیاتې نو په دنیا کې صدقه چې کینو الله دل راغي بدل درکې او په آخرت کې د رب العالمین یوې کجوره د احد د غرمره شیخ جوړي تاسو نه غټه پیدا زمارون رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی نہ متقیان صفت الذین یؤمنون بالغیب یو خدا چې په الله ایمان دی الله دې دنه په ایمان شته قیامت دې دنه په ایمان شته نبی علیہ السلام دې دنه په ایمان شته د قبر عذاب دې دنه ایمان شته پولیس ورات دې دنه په ایمان شته ولې ځکه الله رسول وي او یقیمون الصلاة منذ قضا کی پابندی سره کوي
ومما رزقناهم ينفقون. او چې الله تعالی ولا کم رزق ورکړی دی، الله وی چې مونږ ولا کم ورکړی دی، د هغې کې بخل نه کوي، هغه خوندي کوي نه، د الله په لار کې د هغې نه خرچ کوي. نو د الله لار کې دوه قسمه خرچ، یو فرض او یو نفلي حق. ی فرضي حق خو زکات یا خو کړی ښه دی که بد دی ورکوې به، یا حج در باندې فرض دی کړی دی ښه دی که بد دی کوې به، چې دی ونه کړ خو الله درنه تپوس کوي. او نفلي حق ان فی المال لحقا سوى الزکات، زکات نه ما سوام ګورې ستا په مال کې حقونه شته، نفلي صدقه. او یو حدیث تر تاخیر کې ویما نبی علیہ السلام فرمایي وی بعض انسان وي وی خیرات نه کوي نه کوي نه کوي، وی چې کله دې مري نو بیا وی چې پلان کې له دونه پلان کې نه به دونه ورکې، وی هغه که ته نه مې مال دې د پلان کې وي ستا ته سوځي روانې ته، نو هغه وخت کې وی خیرات کوه چې ته ځوانې زلمې او ستا مال ته حاجت دی او تمارې وته هغه وخت کې خیرات کوه. نو الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو بسیار او فراخه د حلال رزق نصیب کړي او د حرامو نه دې الله وساتي، او الله تعالی دې مونږ له زکات او خیرات ته کولو توفیق نصیب وګرځوي. عمل باندې غرور نه دی پکار. یو سړی منځو کې روژه ونیسي، حجو کې زکات او صدقه ورکي او دی وایي زه به په دې جنت ته ځم، ما منځونه وکړل جنت ته به ځم، ما روژې ونیولې جنت ته به ځم، ما خیرات او صدقه وکړه جنت ته به ځم، دا خبره غلطه ده. جنت ته بې د الله د فضل نه سړی نشي تللی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټول شپه به عبادت کو او جړل به. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ولجوفه عزیز کا عزیز المرجل، سینے به د جړا د وجدا سے غرار کو لکه کټوي چې خټکار کوي، دا سے به جړل. او خپې مبارک به اوپر سے دے حتی تورمت قدماه، دا به اوپر سے دے. تپوس لکی دا اللہ رسولا تا تخو اللہ عرص بخلی دی، تو خدا اللہ پا دربار کے پاک پیدے، نو تدا دمرا تکلیف والے کے ځان له سخت او زورنا والے ورکے. نو فرمائی افلا اکون عبدا شکورا، چا اللہ دغ احسان او فضل پا موکو نو دا اللہ شکر ولی ادا نکم. مونږ باندې ارس چوی دارونو دا اللہ فضل دے، بے دا اللہ دا فضل نه نسوک دنیا کے خجون تیرولی شی او نه پا آخرت کے. یو حدیث پاک کے راضی چی دا کافر پا دنیا کے خجون تیرائی، نام دا اللہ فضل دے. دوی چی دا کم نیک عمل کئی دا غی صلح والا اللہ پا دنیا کے ورکئی، آخرت کے نہ ورکئی. اغیم دا اللہ پا فضل جن تیرائی. او مسلمانم که پا دنیا کے خجن تیر کی دام دا اللہ فضل دے، کہ دنیا کے دا کڑو جن تیر کی دام دا اللہ فضل دے، گناہ پہ رجی درجے پہ بلندے گی، او خیرت خو بے دا اللہ دا فضل نہ یقیناً نہ حاصلے گی. نبی علیہ السلام مبارک واقع ذکر کئی دا بنی اسرائیل دے اسوڑی کہ 1500 کال دا اللہ عبادت کرے دے، او دا سے عبادت چې په مقدس مکه په عام انسانانو کې به د پیغمبرانو نه څوک به داسې عبادتونه کوي. ځکه چې دی یو جزیرې ته منتقل شوی او په هغه جزیره کې د تاریخ دریاب په میانځ کې په جزیره کې به د الله عبادت کوو. ښځه یې پرېښوده، بچي ونه شو، کور کلي ولس غم خادي، رشتے گٹے وٹے ہر سپاتے دیتا بے رہبانیت وے پا آغی امتونو کے دا جیز و زمون پا امت کے دا منع دے. اس کے یو سڑی یو غر تلارشی و پا غار کے دے رہی عبادت کئی، یا چلتے یو شڑ ازم کی تلارشی و پا جنگل کے دے رہی عبادت کئی، دا خبر ندا، دا ناجائز دی. اس کا تب چاہتا پا جنگل کے کینے ہوتا ہے دا خوریر نیکی ہم گرہ فلان کے دیر نیک سڑے دے جنگل کی جنگلہ کے ناستے او دے دا اللہ عبادت کی چھے اللہ باسی نا چھے دے ویش منزون علتو کے او دلتا پا جمع کی یو کی دا سر برابر دے، بلکہ دا تے بہتر دے.
دې چې دلته خلکو سره ښه ژوند تېر کړي، خوږې خبرې وکړي، نرمې خبرې وکړي، خوشحاله کړي یو مسلمان، چاته فایده ورسوي، چاته اسم یو مسلمان ته وخاندي، دا ولا د هغې نه بهتر دی. زمونږ په امت کې دا منع دي. جماعت کې به مونځ کې، کلي کې به اوسېږي، خلکو سره غم خادي کوه، خلک خوشحاله و، مسلمان ته شرم رسوه، دا دې صدقه ده. په چا روانې سلام واچوه، د چا د سلام جواب وکړه، چا سره پیټې اوچت کړه، دا ټول ثوابونه دي. هغې امتونو کې دا جایز و. لاړو یو ځنګل کې د تریخ دریاب په منځ کې دیره شو. الله په خپل فضل وکړه. ګوره چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به در نږدې کېږي. ته یو لیش نږدې کېږي، الله به یو ګز در نږدې کېږي. الله ذوالجلال پیدا فضل وکړه چې په هغه جزیره کې دریاب خو تریخ دی، دا تور سمندر دریاب، ده ته په جزیره کې الله د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه. او د خوراک څښاک انتظام ګران دی، دی خو ځان له غم خادي کلي او لس ګټه وټه مزدوري نوکري نشي کولی. الله ولا په هغه جزیره کې د انار یو بوټی پیدا کړ. ده به د هغې نه انار را شکول، دانې به یې تیستې، په هغې به خپل خوراک کار کوو. د ډوډۍ کار هم کوي او د میوې کار هم کوي. انار خو لوی نعمت دی د انسان دپاره. او د هغې خوږې چینې نه به یې جام ډکو، اعلی مزیدار یخې اوبه ابه اسکلې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي 1500 کاله د الله پاک په دغه جزیره کې عبادت وکړ. تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څنګه عبادت و. چا لیدنه ریا پکې نه وه، چاته ښودنه نه وه، دویم غم خادي پکې نه وه. دلته خو به ته عبادت هم کې، مړي جمدي له به هم ځې. غم خادي نشته، یو شان عبادت دی. بچی نشته چې وله ګټه وکړې، بچو له به ګټه کې، ښځې له به خامخا جامې ډوډۍ به راوړئ، تربوران دي، رشته داران دي، د هغې غم به کې. دا هېڅ غم پې نشته، نه پې د ښځې غم شته، نه د بچو، نه د تربورانو، نه غم، نه خادي، نه چا سره منډه، نه سره روغ صحت هم الله ورکړی دی، بیماري هم نشته چې ګنې یاره په هغه بیمارۍ کې دی ډاکټر او حکیم له لاړ شي او د عبادت وخت یې ضایع شي. نه، د ورځې روژه او د شپې عبادت، ځان له ناست دی، تیار انار ورته ملاویږي او تیار ښکلې مزېدارې خشته یخې اوبه ورته ملاویږي. 1500 کاله بیریا یو شان متواتر روجی مونیوی او د شپې د الله عبادت هم وکړو، بې غمه دی، بې غمه. نو چې کله دې مري، رسول الله مبارک فرمایي دا الله نه سوال وکړه، یا الله زه مرمه، بوډۍ یم، خو یو 2 سواله د نه کوم، دا به راله قبلې. یو دا دی چې زما نسا د سجدې په حالت کې وباسه، چې زه په سجده پروت یم او زما نسه وخېږي. ګوره څومره هوښیار دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې بنده الله ته د سجدې په حالت وینو دی ډېر نږدې وي الله ته. تا دا خپل بهترین اندام چې تندې او مخ دې دا دې ولا په دا خاورو کې کېښودل. بعضې وخت کې څوک سړی راونیسي، ټوپک به کېږدي، وي شا به ما ته پوزه راکاږه، ګنې وجنم دی، وی وروره مړ مې که خو پوزه به درته رانه کاږم. او ته پوزه الله ته په خاوره راکاږې، مخ ورته په ځمکه لګې، تندې ورته لګې، نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. نو ایمان نسا چې وباسې پروردګار د سجدې په وخت کې وباسې. او دویم سوال څه دی؟ زما دا وجود هم هغه د سجدې په حالت محفوظ کا تر قیامته پورې، چې زما وجود نه خوره شي، نه چینجي ولګي، نه نور خراب کی، نه طوفان او باد و باران راوغورځوي، چې هم هغه د سجدې په حالت زه پروت یم. ګوره څونه هوښیاره خبره ده چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، او زه د سجدې نه سر پورته کم او الله ته روان شم. ډېر هوښیار او خشته مزېدار سوال یې وکړ. رسول الله مبارک فرمایي چې الله ولا هغه سوال قبول کړي. د سجدې په وخت کې د پروردګار څه وویستله او وجود یې والا محفوظ کړ. او تر اوسه پورې وایي په جزیره کې، په هغه جزیره کې د هغه وجود د سجدې په حالت کې پروت دی. مړ د سا پکې نشته، شکل د سجدې دی، صورت د سجدې دی، نور سا پکې نشته. او تر قیامته پورې الله د حیواناتو نه، حشراتو نه، مارانو نه او دا څه ورته وایي زمرو نه او د دې قصو نه محفوظ ساتلی دی. الله چې محفوظ ساتي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام له اور ګلزار نه کړ.
چې ساتي وته الله ته مخامخ شو. نبی علیہ السلام فرمایي نو الله پاک حکم وکړ اے فرشتو دا بنده ما خالص په خپل فضل وبخه، زما په فضل زه جنت ته. دې په دې لکه اوس وایي په خولې خو غږ نه کوي، الله په خپل فضل دې وبخلم. یاره ټیک ده ستا فضل خو دی، خو ما خو 1500 کاله تندې سلولې کونډې مې سلولې، نو ابد هم پکې یاد کړو کنه. دا فضل ته په بل چا ولې نه کې؟ ته خو مې عبادت کړې، ما ښځه بچي د دنیا خواهشات پرېښي، دنیا کې مې د جیل ژوند تېر کړی، روجې مې 1500 کاله ونیولې، 1500 کاله مې ټوله شپه عبادت وکړ، نه مې ګټې پسې منډه والې ده او نه د دنیا روزګار او کاروبار پسې او نه غم خالي. ما خو داسې عبادت کړی دی چې لکه د سرو زرو سونه عبادت مې کړی دی. نو الله په خپل فضل نو زما د عبادت خو به دې پکې هسې یو لږ یاد کړی و که نه، لږ یې داسې یو ګیله غوندې پیدا شوه، لږ کبر غوندې پړه کې راغی. الله علیم بذات الصدور دی. ستا په زړه کې به یو خبره راشي، ته به ترې نه خبره او پروردګار به دې خبرې. فوراً یې فرشتو ته حکم وکړه دې سړي کې خو لږه لویي شته، کبر پکې دی ښه داسې وکړې دې بوځې او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودروې. نږدې ډېر نه، دونه مزل لکه 500 کاله چې لرې وي، 500 کاله مزل. فرشتو فوراً ونیو د الله حکم او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. خو چې د جهنم یو جونکه پرې راغله، یو هوا یو تو، نو دا وجود یې اوچ کلک شو او تږی شو. چغې کړه یا الله د تندې مړ شوم. اوبه یو غیبي لاس کې ورته جام راښکاره شو، ده ورپسې ورمنډه کړې، هغه ته جام رستو کړ، ده ورپسې نور تېزه منډه کړه، هغه ته هغه جام اوچت کړه، ده ورپسې ټوپ کړه، هغه ته نور اوچت کړه. دې ورته وویل یاده الله بنده هر څوک چې د تندې مړ شوم هله مری مې وچه ده، لږې غوندې اوبه راکړه د خدای په خاطر. او ورته وایي هغه غیبي سړی وی دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه دې پکې څښلې. نو دنیا کې واقعي داسې درونو که نه ده. دویم شکر دی چې د اوبه مونږ ته مفت او خیراتي میلاویږي. ځمکه وکنه وه جام ورښکته که داسې وطن کې الله ژوند را کړی دی چې جام ورښکته که بورقه ورښکته که نو اوبه ترې ایستی شي. خاله چې د اوبو لوډ شیډینګ را باندې نشته، یعنې بیا به څه چل بېګا خو د خیره د پاسېدو وخت و بیا خلک به یې پاسولي، چا به منځونه هم کړي، خو دا په نیمه شپه چې در باندې بجلي لاړه شي او ماشي درته سرندې شروع کړي، هغه ځان له بیا د هغې سازونه وایي درته، هغه ساز کې عجیبه خوند دی، خو چک لګي سر خوړلی، یو غوږ پرې ترېم ټوپ وي او بل غوږ ترېم ټوپ وي. نور کله به یې دله خبرداری درکو، اوس داسې نیغ حمله وکړي چې د خبرداري نه خبرېږي، نو وجود کې یې دله پړسوب پیدا کړي. نوې زمانه ده که نه روشن خیالي ده، ماشي م روشن خیاله شو. اختیار د انسان سره دی، د بجلی اختیار د انسان سره دی، نه شي پوره کولی. او د اوبو ضرورت انسان ته زیات دی، نو اختیار انسان ته نه دی ورکړی، چا ځان سره پرېښی دی؟ الله. د نور ضرورت تا ته دی، انسان له د هغې اختیار نه دی ورکړی. د سپومۍ د ستورو تا ته ضرورت دی، د سا د اخېستو تا ته ضرورت دی، نو د اختیار چاله نه ورکومه. بیا که دې مخلوق له دې ورکړه نو بیا در باندې لوډ شیډینګونه کوي. مخلوق یې خو داسې شته، اوبه پوره دي، ډریمونه وشلېدل، دونه ډېرې اوبه دي چې وطنونه یې روان کړل، کلي یوړل، او بیا هم لوډ شیډینګ دی. نه پوهېږو چې دا ولې باره نه چې هغه کوم غټ غټ مشران دي د بجلو هغه لوی لوی وزیران، هغې وی نه به یې لوډ شیډینګ نشته، هر څه پوره دي. او دلته کې صاحبه دا لوډ شیډینګ دی او دا دا دی چې رابطه ورسره مونږ وکړو، مونږ له همړه پوښ کړ، وی تار شلېدلی دی او پلانکۍ چل دی، ټول دروغ وایي، تارونه مرونه نه شلېدل. ورونو خبره مې دې پورې کوله، په دې مکار نشته دی. زمونږ دا مشران سپینګیرې ټول بې بجلي به نه و پراته به ورته، ژوند به یې تېر او ژوند به تېر شي. صرف دې ته سوچ وکړئ چې د الله فضل درته را مخکې شي. اوبه څومره د الله فضل دی وایه، سعودي کې څونه ښایسته ملک دی، لیکن هلته کې صاحب بادشاه اعلانونه کوي او په هره دروازه د پاسه هغوی په عربۍ کې کاغذونه لګولي دي چې ګورې د اوبو احتیاط وکړئ.
اوبه مې استعمالوي بې ځایه. په ګاډو کې اوبه راځي، کویان خو نشته، د زمزم اوبه دي، بعض د دریاب نه ترخې اوبه راوباسي او هغې ته فلټریشن نظام لګولی دی، هغه د مالګې هغه اثر ترې لرې کوي او صفا کوي، او بیا هغه د دلته تیلو دا پمپونو ته چې ګاډي راځي دقسې ګاډي دي، او په هغې کې هغه اوبه اچوي او په 1500 ریاله، په 1000 ریاله، په 300 ریاله وختونو ته ګوري، دا یو ګاډی خرڅېږي. خلق هغه ګاډی راولي، ټلیفونونه کوي، ورپسې ګرځي، نو ځان له په کولیک په کور کې دننه کویان جوړ کړي، ډیګۍ جوړې کړي، هغې کې هغه اوبه واړي. دومره تکلیف. پټرول ارزان دي، اوبه ګرانې دي. پټرول ارزان دي بالکل، سپاره ته وویم اوبه هلته ګرانې دي. هوټل کې تا ته کولر کې اوبه نه ملاوېږي چې ته خیراتي اوس کې لکه د پېښور هلته کې چې ډوډۍ والې اوبه راوړوي، څو ریالو والا راوړم، 1 ریال والا بوتل راوړم، که 2 ریال والا راوړم، که 5 ریال والا، نو بیا به کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې چې او پاکستانه، او بیا په پاکستان کې تورنګزو جبې. دا د الله فضل او د الله کرم. چاله الله یو فضل ورکړي، هلته په هغوی د بیت الله فضل دی. اوبه ورته ګرانې دي، دلته کې فضل د اوبو دی، داسې اوبه راته ملاوېږي اعلی قسم، مفتو کې بغیر د لوډ شیډینګ اوبه. رونو خبره مې دې پورې کوله چې وایي دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه درته ملاوې دي، دلته به قیمت ورکوې. شته پیسې؟ وایي ما سره پیسې کوم دی، خو دنیا کې پاتې دي. وایي د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی. که در سره او راکې خو در به کم، او که در سره نی یو ورځ هم کمي، په ارام کښېنه. دې په دې اړه کې وایي چې شکر دی چې 1500 کاله دې یاد کړه، دا خو شته. که یو ورځ د پاسه دې یاد کړی وي بیا به راسره نو. وایي ډېره ښه ده در کومه، خو د اوبه راله راکاله د تندې مړ شوم. چې په سړي سخته راشي بیا هر څه دا وکوي. بوډۍ به وایي که نه خدایه وایي دا زوی مې وایي دا بیماري ما باندې کوي دی، خو چې دا زوی مې جوړ شي. چغې به یې والې بچې ستا دا بیماري دې زما چې خو چې ته جوړ شي. نو ملک الموت ولا راغی بوډۍ ای بوډۍ وایي څه کوې؟ وایي سا ده نه وباسم. وایي روغ او رنځور پېژنې که نه؟ پرې راغلی نه وه چې مرګ راغی نو روغ او رنځور پېژنې که نه پېژنې؟ بیا سړی زویم قرباني کوي، ځان بچ کوي. امیه او زوی دواړه په اس سوارو، امیه او زوی دواړه په اس سواره دي، او منډه یې واله او د بدر په جنګ کې صحابه ورپسې شو. دوی پوه شو چې اس مې دروند دی، اوس منډه نه شي والی، موږ پې 2 سواره یو، او مسلمانان خو دغه ځای راورسېدل. نو دیګی زوی له ورکړه شاته یې وغورځو، خپل سکه زوی دی چې اس مې سپک شي او بل مسلمانان به مې د زوی په مرګ شي، نو زما اس به هم سپک شي، نو زه به ته وتښتم. زوی له لته ورکړه شاته یې ورته وغورځو. دا په چا راغلی نی، نو یا پلان کې یو دا تاره بیماري دی، پر ما چې ته دې جوړ شي، دا چې در باندې راشي نو بیا یاره څوک به رانه دا بیماري وایي. رونو خبره مې دې پورې کوله چې وی 1500 کاله خو شته ما سره خرچ یو ورځ زیاته دې نه یاده کړې. وی در هلکه سوچ پې وکړه ګورې، هسې نه چې بیا وایې چې را باندې په ګرانه خرڅ کړه، دا خو زما ستا جوړه ده، دا جام په 500 کالو په عبادت خرڅوم. وی بس سلا د شا به مرای کې مې وچې ما جام یې ورکړه، هغې وڅکلې او 1500 کاله عبادت یې ورکړه. رب العالمین فرشتو ته حکم وکړه اوس یې را مخکې کړې. ها بنده وایه که نه ما خو ته په خپل فضل بخلی وې، خو تا وی چې ما 1500 کاله عبادت کړې، اوس را میدان ته چې حساب کتاب وکړو څه شو عبادت ورخو یې جوړه کړه او په یو جام دې ور خرڅ کړ. اوس وایه ما څو جامه اوبه په دنیا کې در کړي دي، تا په خپله قیمت د یو جام 1500 کاله ولګاو، مونږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی، د یو جام په عوض کې اوس 1500 کاله عبادت راوړه. او دا نار هغه خشته دانې چې به دې خوړې نو هغې مقابله کې، او دا د انور نه چې مې بچ کړی وې، دا د باد و باران نه چې مې بچ کولې، دا روغې سترګې چې مې در کړې وې، که دا روغې سترګې دې نه وې نو بیا به په لارو کوڅو کې سوال کوو، عبادت دې کولی شي. که دا روغې خپې مې نه وې در کړې، ته جزیرې ته عبادت ته راتلی شو، ځان به دې توښه او سوال به دې کوو. او دا روغ لاسونه او روغه ژبه چې مې در کړې وه، او دا خشته ښکلی شکل چې مې در کړی و، او دا مزېداره خشته هوا چې مې در کړې وه چې ستا به دی غېشته او بې نیټې مزېداره هوا به ځان ته راښکار، دا دسمات انتظام چې مې در کړی و، د خبرو دپاره چې مې خشته ښکلې ژبه او غاښونه او خوله دله در کړې وه، او د عقل دپاره چې مې دماغ او زړه در کړي وجود کې بیماری نه مې ساتلی وي. که ته بیمار وې تا زما عبادت بیا کولی شو، چا به دغې نعمتونو په مقابله کې اوس راوړه عبادت. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
ان الانسان لظلوم کفار. الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي، شمیرلی شو مونږه قسم په الله. ګورې دا هر څه د الله فضل دی. نو زمونږ دا جون دا د الله فضل دی. مونږ خدای خره نشو پیدا کولی، دا خره د الله مخلوق دی که نه، مونږ یې داسې هم پیدا کولی شو. ټوله ورځ پې بار وړه وړه څوک ګیا وله نه ورکوي، کار پې دونه کوي چې د حد نه وتي ګیا نه ورکوي چې مازدیګر ماښام چې پړې تیو باسي او ویې بیا په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه پاڼې راغونډوي او خوراک کوي. دا سپي چې دا په مخ د ځمکه منډې وهي او یو هم پې د کاڼي غذار کوي او بل هم پې د کاڼي غذار کوي او ډوډۍ ورته چې درنه هغه سوځېدلې پاتې شي نو ورته وروغورځوی. دا د الله مخلوق دی. مونږ الله سپي نشو پیدا کولی، خنزیران یې نشو پیدا کولی، زمري یې نشو پیدا کولی. الله مونږ له ښکلی شکل مونږ انسانان پیدا کړو، د جنت مخلوق یې مونږ پیدا کړو، مونږ د جنت مخلوق یو. دا د الله فضل دی. ټول وایي الحمدلله. بیا په انسانانو کې چې مونږ الله پیدا کړو نو مونږ یې په پاکستان کې د مسلمان مور او پلار بچی پیدا کړو، مونږ یې روسیان هم پیدا کولی شو، مونږ یې عیسایان او یهودیان هم پیدا کولی شو، مونږ یې عیدوان هم پیدا کولی شو. نو مونږ یې کلمې والا مسلمانان پیدا کړو چې مونږ الله او د الله رسول منو. وایه دا د الله فضل دی که نه دی؟ بیا په سترګو رو تاسو تپوس وکړئ د چا چې سترګې نه چې زمونږ بشیر جان نه تپوس وکړئ څونه ارمان دی. نبی علیہ السلام فرمایي خو د دې وجه وویما چې کوم انسان نه الله سترګې والي او دې پې صبر وکړي الله هغه له جنت ورکوي. حدیث کې راځي په غوږونو جوړ چې غوږونه دې نه نو ته به یو ځل خاندې هغه درې ځله خاندي. ښه چې په لاسونو خپو جوړ خدای پیدا کړي و که لاس او خپې هم رنځوران وې او دسمات یې به درله بل پاکه و، دا به څونه د شرم خبره وه. بیا د بیمارۍ نه الله پاک پیدا کړي. خشته ښکلی کور الله در کړی دی، بچي در کړی دی، ښځه در کړې ده، رونه تربوران الله در کړي دي، جومات یې در کړی دی، پام من پکې عبادت کې. داسې مسلمانان په داسې ملکونو کې دي چې هغې جومات ته عبادت له نشي تللی، یریږي د کافر نه. زمارونو دا ټول د الله فضل دی. خدای ته وګورئ د الله د فضل د الله شکریه ادا کړئ. حدیث پاک کې راځي چې په انسان روزانه د ده د اندامونو په مقدار شکریه لازمه ده. اوس به څه کوې؟ سترګې الله در کړي دي د هغې شکر به ادا کوې، غوږونه یې در کړي د هغې شکر به ادا کوې، د پوزې شکر به ادا کوې، د یو غاښ به ادا کوې، د یو لاس به ادا کوې، د خپو به ادا کوې. بعضې علما وایي 360 اندامونه د انسان په وجود کې غټ غټ اندامونه 360 شکر به ادا کوې دروازې. که دې ادا نه کړل الله به درنه تپوس کوي. نو مونږ خو 360 شکر نه شو ادا کولی. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې دا سبحان الله دی وایي دا شکریه ده که نه؟ نو چې مانځه پسې 100 کره تر یو ځل سبحان الله وایي، الحمدلله او الله اکبر، 5 منځونو پسې 500 کره ته وایي. نو یو نیکي یو پلس شوه، نو څو ته جوړ شو؟ 15,000. نو 15,000 شکریې دې ادا کړې. څونه په اسانه الله تعالی بدل پوره کوي. شل یې درته ښولی دی او وایي که چا سره ښېګړه کوې دا هم شکریه ده، که د چا نه دې بار اوچت که دا هم شکریه ده، که چا سره دې خوږې خبرې وکړې دا هم شکریه ده. وایي چې چا ته شر ونه رسو نو دا هم د الله د نعمت شکر دی. څونه اسانه شوه. نو رب العالمین ورته وفرمیل چې خطا په خپله اوس د هغې قیمت چې لاړه شه به سره میدان ته شه. بس دقه ځای کې دی ګویا شو، الله معافي غواړم، ما نه غلطي وشوه، زما عمل هېڅ شی نه دی، اصل ستا فضل دی، که ستا فضل پکې نه دی جنت ته نشم تللی. اوس ته وایي خبره برابر کړه. یو بزرګ ناست عبادت یې کو، شیطان ول آواز ورکو، اے سړیا وی ډېر زیات عبادت دی وکړه، بس نور ستا عبادت ته حاجت نشته. دې په دې اړه کې سوچ کوي چې دا آواز ما ته چا وکړو؟ وایي زه د الله فرشته یم او بس د الله له طرف نه دا حکم دی چې نور عبادت مه کوه، تا ډېر زیات عبادت وکړه. لکه سوچ کوي وی پیغمبر د نبی علیه السلام نه خو زما عبادت زیات نه دی، د صحابو نه خو زیات نه دی. نو هغوی ته الله دا آواز نه کوي او ما ته دا الله آواز کوي. او الله څوک د عبادت نه منې کوي، دا خبیث شیطان دی. ښه وی شیطانه پوه شم چې ته شیطان یې دروغ وی خوار شما دوکه کې. پیغمبرانو ته د هغې ملګرو ته دا اوازونه نه کېږي
او ما ته دا आवाज کیږي نو شیطان ورته څه وایي وی تبا کړې مې وې خو دا علم په زور رانه خلاص شوې د لوی علم دی د علم په زور رانه خلاص شوې دې لکه وایي چې دا خو مې بل ځای غورځوي چې ښه علم زما علم په برکت دا خو زه ډېر لوی سړی یم او ډېر لوی علم مې دی وی خبیثه بیا مې خطا کې د علم په زور دنه نه خلاص الله په فضل دنه خلاص شوم خبره چې دې کم خوا به ځي د الله فضل قسم دې که د الله فضل نی که یو قدم د دې دی نه هغه ځای پورې لاړ شي قسم دې که د الله فضل نی چې ټوله شپه به چغې ووایې د یو غاښ ته دلدله که د الله فضل نی د ستونو لاسه به ټوله ورځ دغسې پروت او بې حیا به پروت او دستونه به درنه په کټ کې او په پرتوب کې بیږي دا چې مونږ باندې څه دي زه کله کله سوچ کوم نو زم یا الله مونږ په کم قدم ستا شکریه ادا کړو ستا مونږ سره څومره احسانات دي پروردګار ته په مونږ څونه مهربان یې څونه ښکلی رزق او څونه ښکلې ډوډۍ راکړې څومره ښکلې مزېدار شکلونه یې راکړي دي او څنګه خشته ښکلې کلمه دې زمونږ په ژبه جاري کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله الله ډېر پاک دی هېڅ عیب پکې نشته الحمدلله د ډېرو ښکلو خشتو صفتونو مالک دی الله اکبر الله ډېر لوی دا زما په ژبه چلېږي نو زه به نه یم چې په ما د الله فضل دی ځان نه یادوم تاسو یادوم نو مونږ په ژبه دا چلېږي نو قسم دی که په یو څیز مونږ وروڼو سوچ کوو د الله د نعمتونو نه زمونږ دا وجود زمونږ دا ځمکه زمونږ دا کور دا هر شی ډک دی خو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق او طاقت را نصیب او نعمتونه هم قسم قسم دي یو خبره درته د عبرت په توګه کوم ته بعضې خلک وایي یو سړی ما